دا ان شاء الله دا به څنګه لیکي او څنګه به وایي. اکثر زموږ ملګري په دې کې غلطي کوي، ان شاء الله وایي. ګوره انشاء داسې ژر سره ویل د دې معنا دا د جوړول پیدا کول، او د ان شاء الله داسې سره جلا جلا ویل د دې معنا دا ده که چیرې الله وغواړي. او زموږ ستاسې مقصد هم دا وي چې څوک یو کار کوي چې ان شاء الله سبا به زه دا کار کوم، یعنې دا مطلب که چیرې الله وغواړي دا کار به زه کوم، که چیرې الله وغواړي دا کار به کېږي. نو کم چې زموږ ستاسې مقصد دی، زموږ ستاسې هدف دی، یا زموږ ستاسې ویل غواړو، نو هغه داسې دی چې ته ان جلا وایې، شاء الله جلا وایې، داسې نه ان شاء الله، ان شاء الله داسې ووایې. او په لیکلو کې هم باید د دې خیال وساتل سي چې ان جلالک شاء الله دا جلالک. نو کومه چې د دې معنا او مطلب او مقصد وي زموږ ستاسې هغه په دې کې حاصل شي. او بنوري ټاون والا دا فتوا دغه لیکلي دي، خو هغه دا مسله لیکلي که چیرې یو څوک مثلا ان شاء الله وایي، خو اگر چې په لیکلو کې د چپ لیکلي لیکن د مقصد او مطلب دغه وي چې الله وغواړي. په کار خدا د چې زده سي په صحیح توګه وویل سي، او که چیرې په مثلا په سهو کې یا د چا دا رقم زده وي نو هم څه ګناه خو نه ده، لیکن باید مسلمان د هر لفظ د هر توري خیال وساتي.